اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استعماری جبر وحل یولسا نن بیا د یو اتل په جنازه کې شرکت کوئ نن بیا د دې وطن هغه اصیل بچی چې ژوند یې هم تا ته درکړم سر یې هم تا ته درکړه نن بیا په هغې راټول شوي دی غلام کامونه جنازې اوچتوي محکوم کامونه جنازې اوچتوي خود اپنے جان سے بیزار ہو گیا دا غلامی او محکومیت دا هر ورځ ستا ښار ته ستا وطن ته مرګونه راوړي د عثمان خان په شخصیت باندې خبره کوو خو د لر او بر افغان وطن دا درنه غمي ده چې عثمان لالا تل خپل ژوند د هغې د ختمولو دپاره تېر کړ هغه خبره د عثمان لالا د شخصیت د بیان کولو تر ټولو لویه خبره ده عثمان لالا په افغانستان کې هم امن غوښت عثمان لالا په کرشه دېخوا هم امن او سوله غوښتله عثمان لالا دغې ډالري جنګ ته د پای ټکی غوښته نن ستا په لر او بر وطن کې خلک لاسونه پورته کوي اوس تاسو واورېدل په جاني خیل کې په یو درنه باندې بیا فایرینګ وشو بیا یې پښتانه شهیدان او دا شهیدان هم دومره د دوی په زړونو کې هغه رحم خو پرېږده احترام نه و چې د یو شهید د جسد سره د لاش سره روان و د دغې وطن د دغې خاورې د یو لاش هم اهمیت نشته عثمان لالا عمر د دې دپاره تېر کړ عثمان لالا سیاست د دغې قام د دغې وطن د ژوند وکړ چې دوی ته ژوند میلاو شي قام ته چې ژوند میلاو شي زما د قام هره طبقه ته به ژوند میلاو شي په دې جنګونو کې د دغې قام یوه طبقه هم نه ده ماف شوې نه ملا ماف شوی دی نه مې ماف شوی دی نه افسر ماف شوی دی نه سټوډنټ ماف شوی دی نه مدرسه ماف شوې ده نه سکول ماف شوی دی دلته ګڼ د شهیدانو څوک د خاندان سره تعلق لري څوک د پارټۍ سره تعلق لري نن د عثمان شهید لاش پروت دی پرون د اسد خان چکزي لاس پروت و چې دلته د کورنۍ مشر او د پارټۍ مشر اصغر خان چکزي هم ناست دی څه وخت اول مولوي حنیف په چمن کې شهید پروت و په باجوړ کې مفتی سلطان پروت و د پیپلز پارټۍ میا ګل پروت و دا په دې څو میاشتو کې یادوم د ارمان او د عارف او د خړ کمر شهیدان پراته وو یوه طبقه یې نه ده ماف کړې طاهر داوړ یو سرکاري افسر و پښتون و هغه یې هم ووژه ته په حیثیت پښتون ټارګېټ کېږې ته چې څوک هم یې خو چې شناختي کارت دې د دې خاورې دی تا به ټارچر کوي مولوي حمدالله صاحب دلته ناست دی د ده هم چې د جمعیت سره تعلق لره د ده هم یو ځل شناختي کارت ورکینسل و په دې وطن کې که ته په دې ځان بچ کوې چې زما ګیره وژده ده که لنډه ده څومره ناپ یې چې کوې ووایې که چې ته پښتون یې نه دې معاف کړي ته په دې وطن کې چې کوم هم د خلاصون لاره غواړې تر
څو چې په دې خاوره د جنګ پالیسي وي ته نشې معاف کېدلی تقریر نه اوږدومه د عثمان لالا خبرو ته راځمه خو یو خبره کوم یو ځل موږ د پښتانه مشران ټول ناست وو خبره کېدله چې د وطن د څنګه جوړ شي چا د روزګار او چا د تعلیم خبرې وکړې ما ورته وویل چې زموږ کلیوال خلک ډېر نه دي هوښیار خو یو واقعه یو کیسه یې بیانوم هغه وایي چې ستا کوی ته چې مرداڼه واچوي یا منګک ته یا پیشو د مړه د واچېدله چې 500 بوکې اوبه هم راپورته کړي چا مرداڼه د نوي پورته کړي نه صفا کېږي تر څو چې افغانستان کې د مداخلت پالیسي وي تر څو چې سټریټیجک ډیف پالیسي وي په دې خاوره تر څو چې د لویو قوتونو نه ډالري پالیسي وي تر هغې پره به په دې خاوره هغه جنګ وي چې عثمان لالا د بند کول غوښتل بیا عثمان لالا په خپل آخري تقریر کې دغه خبره وکړه چې ما ته وایي چې د کام خبره به نه کوې د دې وطن خبره به نه کوې د عثمان لالا زوی خوشحال خبره وکړه نواب ایاز خبره وکړه چې د مرګ ډېرې طریقې دي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشران ناست دي ډېر د ولسونو په مخ کې ورته وایو چې د عثمان لالا په هکله کوم لایحه عمل تاسو اعلان کړو صرف پی ټي ایم نه ورته یادوم دا سټیج دا ولسو چې څوک نه دي راغلي دا ټول به در سره ولاړ وي او بیا دا خبره کوم چې ما اوس د شهیدانو یو وژده کړې یاده کړله چېرته علي وزیر حنیف پښتون نوویس ابدال او چېرته نور قیدیان دي د چا قیدیان دي چا ته شهیدان ورکېږي راشئ کښېنو سره راشئ جرګه شو سره که ته په یو ځای احتجاج کې زه یې په بل ځای احتجاج کړ د کام مفادات دا دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو د کام مفادات دا دي چې د دې وطن دا د جنګ نوی تودوالی چې شروع دی دا په جنګ کې نوې اضافه چې شروع دی په دې سټیج به مشران ناست وي چې که په افغانستان چې جنګ تودېږي موږ به بچ وو د دغې سټیج نه وایمه افغانستان جنګ تېر ځل هم باونډري دا ډیورنډ لاین کراس وو هر وخت دغه ظالمان به دا ډیورنډ لاین پر کراس کوي نشي څوک پاتې کېدلی نن د افغانستان کې د نوي جنګ او چې روان د دغه مخالفت او د سولې حمایت دپاره راوځئ دلته چې کوم مرګونه روان دي دلته چې کوم شهادتونه روان دي د دې دپاره یو جرګه پکار ده یو زړونه سترول پکار دي که چېرې مونږ کام نه وګټو کومه پارټۍ چې کوم کریډټ ګاټي په تاریخ کې دا هیڅ کریډټ نه دی که د دغې کام د دغې وطن د دغې ولس ته مو ژوند وګټو اختیار مو ورته وګټو دا به ټول د کریډټ لایق وي دا به ټول د احترام لایق وي عثمان لالا عمر د دې دپاره تېر کړی دی ځکه ما خبرې په دغې وکړې دا د عثمان لالا سره وفاداري ده عثمان لالا سره وفاداري همت بایلل نه دي حوصله بایلل نه دي د عثمان لالا سره وفاداري همت کول دي حوصله کول دي په دې خاوره د دغې وطن نه د جنګ د ظلم د استعمار ختمول او ورکول دي ملګرو یو خبره په اردو ژبه کې کومه کېدای شي په پښتو ژبه محکوم کامونه پوه نه شي عثمان کاکڑ کے حوالے سے شہید عثمان کاکڑ کے حوالے سے محکوم قوموں نے جو سندھ میں اور بلوچستان میں عثمان کاکڑ شہید کو جو عقیدت پیش کی وہ تاریخی طور پر ہم یاد رکھیں گے وہ تاریخی طور پر یاد رکھ کر پہلے بھی محکوم قوم کی حمایت کی اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے ملګرو د لالا د شهادت
په حواله سره چې کوم ریپورټس را درومي یو ځای ډاکټر یو خبره وکړه دوم ځل یې بله وکړه بل ځل یې بله وکړه خو دلته د عثمان لالا د کور لاړه ته هم او د نواب صاحب لاړه ته تاسو خبره واورېدله دا خبره د مرکزي او صوبایي حکومت سنجیده واخلي عثمان لالا یو عام سړی نه و زمونږ په عام پښتون باندې هم برابره پابندي وي عثمان لالا د دغه وطن یو لوی اتل و که د عثمان لالا خبره سنجیده وه نه خسته شوه بیا دا ولسونه چې څنګه نن راټول دي دا به سبا بیا بله ورځ بیا او تر انصافه پورې بیا راټول ملګرو د جنازې وخت ختمیږي د وخت په مناسبت سره بیا دغه خبره کوو جرګه پکار دی همت پکار دی انشاءالله په پوره یقین سره درته وایم که اتفاق به وکړو ستا دشمن به ستا په مخ کې ته خوار او ذلیل ویني که تاسو اتفاق وکړو د دې وطن دشمن به په خپلو سترګو ویني چې ذلیلیږي څوک چې ظلم او جبر کوي دا به څوک هم چې ظلم جبر کوي هغه ظالم او جابر به تاسو په اتفاق اتحاد ختمولی شئ په یو اصولي سیاست یې ختمولی شئ په مبارزه یې ختمولی شئ په همت یې ختمولی شئ او ملګري مختلفې کیسې کوي چې که چیرې هغه لار پکار ده دغه لار پکار ده که اتفاق مو وکړو عدم تشدد خو پرېږده تشې چغې باندې هم ورلولی شي دومره پیاوړي نه دي خو زموږ بې اتفاقۍ پیاوړي جوړ کړي دي ډېره مننه پښتون ژغورنې غورځنګ به د شهید عثمان لالا د کورنۍ سره د ده د ګوند سره چې کومه د دوی فیصله وه په هغې به کلک ورسره ولاړ وي عثمان لالا د ګوند په ترجماني تل د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظلومو خلکو د محکومو ولسونو د غورځنګ کلکه ملګرتیا کړې ده د ده په حواله به زموږ ملګرتیا ډېره کلکه وي ډېره مننه